بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سلما شاه د رئیس بادشاه سره ولی واده ونه کړو؟ رئیس بادشاه ولی د مینې په لار یوازې پرېښودو؟ که غواړئ تاسو هم د دې حقیقت نه خبر شئ، ویډیو را سره تر اخره وګورئ او کوم ملګري چې موږ سره په چینل کې نوي دي هغې دې مهرباني وکړي زموږ چینل یار کلیک دی ضرور سبسکرایب کړئ. سلما شاه چې ډرامو فلمونو کې د کار کولو نه پس بیا سندرو ویلو ته راغله او د رئیس بادشاه سره یې ډېرې سندرې وویلې. دغه وجه وه چې رئیس بادشاه او د سلما شاه یو بل سره مینه پیدا شوه. یو بل سره د مینې محبت قسمونه وکړل، خو دغه خوشحالي د رئیس بادشاه او د سلما شاه لږ وخت او سلما شاه د رئیس بادشاه نه جدا شوه. هغه ولې جدا شوه دغه معلومات در سره هم دلته شریکوم. سلما شاه د دوبۍ یو غټ بزنسمن سره اوس واده کړی. کله چې سلما شاه او رئیس بادشاه یو ځای سندرې ویلي او د دواړو لارې یو ځای شوې، نو په دې کې سلما شاه ته یو غټ بزنسمن د واده افر وکړو چې سلما شاه د ډیر سوچ نه پس دغه افر قبول کړو او رئیس بادشاه یې په نیمه لار کې پرېښود او هغه بزنسمن سره یې واده وکړو. رئیس بادشاه هم یو تازه انټرویو کې دغه ذکر کړی و چې دغه انټرویو ایویټي خیبر سره کړی. هغه وویل چې مال یو داسې انسان دوکه راکړي چې زه یې د پیسو دپاره پرېښودم او بل سره یې واده وکړو. هغه اشاره سلما شاه ته وخو، خو هغه هوښیاران وایي چې اوس هیڅ نه کیږي ځکه اوبه د ورخه تېرې شوي. دوستانو، دغه تازه معلومات د سلما شاه باره کې چې تاسو دپاره موږ را پیدا کړي. دوستانو، که معلومات مو خوښ شوي زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې دغسې وخت په وخت نور معلومات هم تاسو سره شریکوو. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم. د لوی الله په امان.